د دې کابیره به چا چې زموږ په کلي کې د غریبانو وړه پټ کړي دي الله تباه او برباد کړي، الله نسلونه ذلیل کړي. یا الله د کومو غریبانو وړې چې پټ کړي دي یا الله د هغوی غوندې غریبانان کړي. د دې کابیره به چا چې د غریبانو زکات واخلي دي یا یې پکې پیسې پټې کړي دي الله پاک زکات او خیرات مستحب کړي. یا الله ذلیل او خوار کړي، الله په بچو باندې خفه کړي. یا الله چا چې د حکومت پیسې بې ځایه لګولي دي الله خپل پاټو لپاره یې لګولي، خپل مینې پې کړي، رشته داري پې کړي دي. یا الله د مشرف غونډه کې ذلیل او رسوا کړي، د هغې نه سخته سزا ورکړي الله. یا الله یا الله یا الله چا چې د غریبانو حق والي الله ذلیل رسوا یې کړي. یا الله لس کاله وشو ستا به دې کور کې مې چاته بددعا نه ده کړې، نه یې کومه. الله ذلیل و خواره کړي، الله په بچو یې خفه کړي، الله په ښځه یې خفه کړي، الله په مال یې خفه کړي. یا الله خپې او لاس وله مات کړي، د خپلې کعبې د برکت وله خپې لاس مات کړي. یا الله د خپلې کعبې د برکت وله لاس خپې مات کړي. یا الله یا الله درخیم شل کم څلور بجې دي، یا الله شل منټه کم څلور بجې دي مازدیګر او ماښام ترمنځ دي، الله پاک غرق تباه او برباد کړي. یا الله چې د غریبانو حق والي د غرق او تباه برباد کړي. یا الله چې څوک چې اټو پاټو کې د غریبانو سره ظلم کوي الله ذلیل او رسوا کړي. یا الله نسلونه تباه کړي، یا خدای پاک نسلونه تباه کړي. آمین اللهم آمین.